په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه کارګه مردار سوی کارګه یې را ژوندی دوبي یې مړ سو په قبر کې دی ورننوت. د شیخ عبدالقادر جیلانی وایي دا بدعتیان چې په لار باندې ووینئ دی پر دې لار را روان دي، پر هغه لار باندې مه ځئ. او خصوصا د الله په اولیاو پسې خلک ډېر دروغ وایي. قسم په الله چې په شیخ قلندر رحمت الله تعالی علیه پسې خلکو کم دروغ ویلي دي، که یا هغه ورباندې خبر یا دغه په تاریخ کې دا شی په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه پسې چې خلکو کم دروغ ویلي، کارګه مردار سوی کارګه یې را ژوندی کړي، پلانکه یې وکړي، دوبي یې مړ سو بیا په قبر کې دی ورننوتی. فرشتو ورته وویل دوبي ته یې ویل چې من ربک، رب دې څوک دی، دین دې څه شی دی، رسول دې څوک؟ ته وویل والله که زه په دې شیانو نه پوهېږم. سړی چې خدای نه پېژني، رسول نه پېژني او اسلام نه پېژني بیا مسلمان دی که کافر دی؟ کافر دی. کافر نو وایي چې خدای نه پېژني، رسول الله نه پېژني، دین نه پېژني، نو کافر دی. نو بیا شیخ عبدالقادر جیلانی په روحانیت باندې د دغه قبر ته حاضر سو. وایي ده ورته ویله زه نور څوک نه پېژنم، یو شیخ عبدالقادر جیلانی پېژنم. دی دروغ وایي. قسم په الله چې پر شیخ عبدالقادر جیلانی پسې منسوب کم دروغ دی چې زه تاسو ته بیان کم، تاسو به دا ګوتې په دا غاښ ونیسئ چې دا څه رقم دروغ به د اولیاء کرام پسې ویل سوي دي چې هغه داسې د توحید عقیده ده. د شیخ عبدالقادر جیلانی وایي دا بدعتیان چې په لار باندې ووینئ چې دی پر دې لار را روان دی، پر هغه لار باندې مه ځئ، کېدلی شي یو بد اثر یې در باندې وسي. بدعتي چې دې ولیدئ سلام مه ورچوه، بدعتي چې مړ و جنازې ته یې مه ورځه. لیکن دغو ظالمانو د خپل کاروبار د جوړېدلو دپاره دا خلک را ولاړ شو، په هغه پسې په لکونو دروغ یې په هغه پسې وویل. د څه دپاره چې دوبي کافر وي او دی په قبر کې له فرشتو له سوالو له جواب خلاصوي نه دي. دا معنا ده بله که کافر یې که مسلمان مازې د دې دربار غلامي کوه، شکراني او چاندې و دې دربار ته راوړه، جیب د پیر صاحب له پیسو ډکوه. بله که ته کافر یې که مسلمان، هغه دونه مهمه نه ده. مهمه دا ده چې پیر صاحب خوشحاله وي، د ده جیب ډک وي، د ده دربار تازه وي، د ته پیسې میسې را روانې، دا ولاکه مهمه ده. ته مسلمان یې که کافر یې، پر سنتو برابر یې که غیر که نه یې برابر. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې در معلومې دي که نه دي در معلومې؟ دا نه ده مهمه. مهمه دا ده چې موږ باید څوک خوشحاله وساتو، ټک صاحب خوشحاله وساتو، چې دی خوشحاله وي، د ده جیب ډک وي، د ده کار برابر وي. بله ته د قبر حساب چې دی به درشي په قبر کې به دې خلاص، اخرت په ورځ به دی وایي دا زما مورید دی، زه ښه مسلمان یم، بس دی هم خلاص دی. د دغه کذابینو څخه ډېر پام کوي. الله جل جلاله دې موږ د دې څخه وساتي. الله رب العزت مو دې د دین د تخریب وسه د خدای پاک جل جلاله په هیڅ دونه خوا نه بدي، لکه په دین کې کاروبار، په دین کې چې څوک کاروبار کوي الله په دنیا او په آخرت کې شرموي. د دین په نامه باندې خلکو ته هیلې جوړي که پرون زه دلته ځای ناست وم، یو سړي تور تار پر د لاس تړلی، زما ملګری دی، زه دوکان ته ورغلم، ده دا تور تار په لاس تړلی. ما ورته دا څنګه تړلی؟ وایي دا داسې یو ځای دغه ته ولاړم، داسې یو قبر ته ورغلم، اتور ناصر ایدرې ته وایي ورغلم، چې ورغلم وایي بس داسې مې دا اوږه پر اوږه باندې در چې ورغلم دستي مې یو ډبر راواغست پر دا اوږه مې تېر ویل ته یو سپین ږیری ملنګ ناست وویل دا دې ډېر بد کار وکړي، دا دې ډېر غلط کار وکړي، دا رقم مه کوئ، مال داسې په عذاب یم دا اوږه مې ډېر درد کړي. وایي بله ده وویل دا علاقه بس یو سپڼسه یې د قبر سره راپرې کړي، په لاس یې راغوټ وایي ځه. ما ورته ویل مال دا خو د هغې غټه ګناه ده، ډبره چې دې پر اوږه تېره کړې ده غیر شرعي کار دې کړی، دا تار خو چې دې تړلی دا د هغه غټه ناروا ده. ولې قرآن پر ځان باندې نه وایه؟ در دغه تار در اثر دا د قرآن اثر نه دی ډېر دی. دستي موږ ته شیطان دا وهم راواچوي چې قرآن خو ما نه دی زده. دا الحمدلله چې موږ په لمانځه کې وایي خو دا هم قرآن دی، دا قل ولا شریفه چې موږ په لمانځه کې وایي خو دا هم قرآن دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ځي یو قوم ته، د قوم سردار لړم چې چلی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ووري الحمدلله ورباندې وایي، ورباندې شکوي، الله پاک یې جوړ کړي. دا زموږ طریقه ده، بس دا د دم بله وسوسه شیطان درته راوړي. ګوره یو خو دا وسوسه چې قرآن خو ما نه دی زده، بیا به دا درته وایي علم ترکۍ خو هر څوک وایي، خوله د چا غواړي؟ د ملا عثمان. مسلماني هم دا چا ده، خو د چا مسلماني به یې چې موږ پیدا کړو، د ملا عثمان ده. بیا دا درته وایي چې یا ګوره دا خو نو بیا اجازه غواړي. څه غواړي؟ اجازه غواړي. اوس دونه شیطاني وسوسې
د اجازې پر ځای باندې خو مسلمان یې خو کلمه دې ویلې ده دا قرآن باندې ستا ایمان دی ستا په دا قرآن ایمان دی دغه اجازه ده نو رسول الله وایي ویې وایاست الله وایي دا قرآن ووایاست هغې اجازې ته دا کېدن ته به ورته وایې چې زما درته اجازه ده بیا مې ورته الله الحمدلله پر ځان باندې ووایه کور یې ودان هغه سمند صاحب پر غځی باندې له لاسه پرېږدي الله دې موږ او تاسې له بېدینۍ وسه نه ما ته وایي یو ښه تعویض به دې رالیکلی ما وه وروره ولا که زور راته غواړي چې اوس کاغذ و قلم په لاس راکړي پر دا ناست ځای باندې ولا 5 تعویضه در ولیکم شکرانه م ولا راکړي خو دا نه ده طریقه موږ اوله ور خپله عقیده برابر کړه له ډبرې رالې سپڼسي ته له سپڼسي رالې زما وه تعویض نه مال وه وروره چې ته را ولاړ شې په د خپله خوله باندې د الله قرآن ووایه او پر ځان باندې چوپ کړي دا به ډېر اثر وکړي زه په کاغذ خالي در ولیکم لږ عقل خو فکر خو خدای در کړی دی دا یقیني خبره ده د دیوبند د علماو مسلک د صفا صحیح تعویضانو چې له قرآن او له حدیث کې ولیکي خصوصا د لیونیانو دپاره د کوچنیانو دپاره دا په دې کې مشکل نشته خو لږ خو ته خو د عقیده خو لږ برابره کته وری یو خو ته دا ایمان او عقیده جوړه کړه چې یاره دا په د قرآن کې اثر دی الله وایي دا قرآن ما نازل کړی دی دا شفا ده د هر مؤمن دپاره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين دا د مؤمن دپاره شفا ده الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ګمراه عقیدو څخه وساتي الله دې د بېدینۍ څخه وساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه په باره کې چې کوم روایت دی چې علي لما صدی زه د علي صاحب دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی دې کې شک نشته علي لما صدی یعنی زما قریب دی زما محبوب دی زما دوست زه د علي صاحب یعنی زما او د نسل و نسب دا سره یو دی محبت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا